ګوره یو زنانا خپل لور ته وي لور جانې آیت کرسی وایا چې په آیت کرسی سره الله پاک زمونږ او ستاسو د کور حفاظت کوي. یو ځل چې آیت کرسی وایلا ټوپک تمانچار سره ځان سره سنبال کا سپېدې ځان سره سنبال. موږ ته قرآن حدیث شریعت آیت کرسی ښودلې چا چې یو ځل آیت کرسی ویلا الله پاک با د ځان حفاظت کوي. دو ځل آیت کرسی ویلا د ټول کور به الله حفاظت کوي. درې ځل آیت کرسی ویلا د دې ټول کلی وطن به الله حفاظت کوي. درې ځل آیت کرسی سره د ټول کلی الله حفاظت کوي. نو آیت کرسی به وایو کنه نو کور ته غله راواوړېدل غلو غلاو کار سره راغونډ که چې کله واپس لا نو گرفتار شو. الور وی بابا جانا ما خو آیت کرسی ویلې وکړه دا زمون کور ته د غله څنګه راواوړېده. هغه غلو په سترګو کې اوښکې راغی او دې ماشومې له راغه او زما محترمو دا ماشومې سینې سره ونیوله وی لور جانې ستا دې آیت کرسی من ګیر کړي مونږ خو هر څه راغونډ کړي خو چې کله واپس په کور اوړېدو ستاسو د کور دیوالونه اسمان ته ورسېدل. الله کولی شي که نه شي کولی؟ عیسی علیه السلام یې ډایرک اوچت کړی دی که نه دی اوچت کړی دی که نه دی؟ ها اما محترمو هغه الله کولی شي هغه الله باندې خپلې مسلې حل کول دي هغه الله سره صلح کول دي. نو هغه غلو د دې ماشومې په لاس سره د دې غلا نه توبه وایسته. ماشومې له غټ انعام ورکو بچی مې زمونږ به آینده دپاره داسې غلا نه کړو مونږ د الله دپاره معاف. نو الله بهترین حفاظت کوونکی دی بهترین. بله واقعه داسې راځي چې کور ته غله راواوړېده هغه کور کې ښځه خاوند دی او بچی دی خوا کې پروت دی. زما محترمو هغه داسې کار وکړو دا ماشوم بچی د غېږې نه وله روغ غونته کې اوچت کړو چې هسې نه موږ غلا کوو او دا ماشوم راپانه سي په جڼا شي پلار به هم راپاسي مور به هم راپاسي. اول دا ماشوم اوچت کا ماشوم یې اوچت کو بهر یې یوړو صحیح شو که بهر یې یوړو بار یې چېرته کېښوستو. نو اوس په دې کې مور راپاسېده هله ماشوم نشته ماشوم څه شو پلار راپاسېدو ماشوم څه شو دواړه زما محترمو د کمرې نه راووته. هغه ځوانان هغه غله کمره کې اوس پټ دي یو ګوټ ته که نه او دا ټول منظر ګوري هغې بار راووتو په الله قسم په دې غلو باندې هغه کوټه راکېناسته داسې الله پاک مور هم بچ که پلار هم بچ که او بچی هم ولا الله بچ کولی شي که نه شي کولی هغې همغه ځای کې مردار که الله کولی شي. زما محترمو درخواست کوم دین طرف ته راشئ قرآن طرف ته راشئ جماعت طرف ته راشئ.